چې یو ځای کې یو طالب العلم دا په لاره باندې را روان او موسم داسې و چې باران شوی دی چې کله راتله نو دی بل سیډ نه یوه زنانه د خپل خاوند سر را روان نو دا طالب العلم چې راتله د مدرسې ته روانو ناوخته نو دی تیز تله چې کله را نږدې شو دا ښځه او خاوند نو دی داسې تېرېده هلته اوبه ولاړې وې چې قدم یې څنګ کېښود او هغه اوبو یو شړک نارې کړ د انسان خیال نه وي کله کله وشي نو د هغې نه یو څو څاڅکي اوبه راپورته شوې او د هغې زنانه په دې کپړو باندې وغورځېدې نو سړی ډېر زیات غوسه شو چې زما د بیبیو زما د کورواله کپړې ګنده شوې ورته دې خوا راشه نو موږ او تاسو خو یو داسې که نه چې کمزوری کس ووینو نو بیا پې ښه ورغوټه کېږو او شاعر وایي زورور ته به هر څوک وایي چې اوړې په کمزوري به دنګل وي مونږ به نه یو دور دغسې دی نو دا رواتیل راشه دی خوا چې راله دا اوبه دی ولې وی جي دا خو قصدن مې نه دي کړي خو بس خطا نه شو به ده وله یو مضبوطه سپېړه په دې مخ باندې ورکړله او داسې سپېړه یې ورکه چې لاندې وغورځېده خو لیکن هغه په دې خپل مخ باندې لاس کېښوده دا مخ مږي و روان شو چې ناوخته دی سبق له ځان ورسومه چې کله لاړه لږ وړاندې مزل یې وکړه نو یو دوکاندار ورته آواز وکړه چې دې خوا راشه ډېر خفه یې او ما ځان سره دا عهد کړی و چې څوک هم په دې لاره باندې ړومبی را تیر شي او زما دوکان دې مخې ته تیریږي نو هغه باندې به زه زبردست خوراک کوم د الله د رضا دپاره راځه دا خوراک هم ستا قسمت کې دی ړومبی هم ته رالې په دې لاره باران دې څوک نه دي راوتي نو وی څه خوراک را باندې کې وی یاره د کجورو نه مې حلوا پخ کړې ده هغه ده او سوچه غوړي م پکې دي او دا یو ګلاس پیم دی ورسره نو دې ځان سره سوچ کوي چې ما موته او بیا دې موته راځه هلته دې سپېړه وخوړه او د الله د قدرت نظار شم راځه دلته کې به حلوا م وخورې ورپسې به پیم وڅکې لږ به سور کې شي او دا تقسیم دی اوس یو ځای کې سپېړه تکلیف او بل ځای کې راحت پې راله هلته کېناسته عجیب پوهېږې که نه نو هغه خوراک څښاک کوي لګیا دی او ځان سره سوچم کوي چې یا الله عجیبه قدرت دی د لوی حکمتونو خاوند دی دی لا دغسې ناز دی سوچونه کوي لا را روان شوی نه دی چې دقه ټیم کې یو څو کسان راغله او ده ته ودرېده ورته وی ای طالب العلمه اے د دین طالبه یو خبر لو یو درخواست لراغلی څه درخواست لراغلی وی ته په لار را تېرېدې یو کس درله سپېړه درکړله وی یاو وی هغه ته خو به دې خیرې نه کړي وی نه جي ازار خو دې نه دی کړی نه جي ازار مې نه دی کړی څه خو به دې ویلې وی ما اسم نه دی ویلې بس مال سپېړه راکو ما خپل مخ اومګلو را روان شو مې چې یا الله ته پوه شو دې پوه شو ما سره یې څه بې صبر نه حقې را سره ظلم وکړه سپېړه یې راله راکه ګوره مونږ او تاسو کې صبر نشته ښه که دا صبر مو تا کې را پیدا شو فسادات بم ختم شي او کارونه الله ته پرېښودل نو الله حکیم ذات دی داسې ترتیب سره درله برابرئ چې ستا خیال و ګمان کې به م نه وي بیا نو ما خو الله ته وسپارلو ویل ښه وی مونږ درله په جرګه راغلي وو درخواست درته کوو چې بددعا ګوره دې نه پس بله ونه کړي تاله چې چا سپېړه در کړې وه الله پاک د هغه اورمیږ مات که
او مکه ته لاره کې کور تم نه دی رسېدلی لاندې راوغورځېده خپی وښویده او دا سټ ور لاندې شو سټ یې مکمل مات شو چې خلک راله راپورته یې که سړي نه ساه وتې وه نو هغه زنانه چغې شروع کړي چې د یو هلک له بېځایه سپېړه ورکړې او دا د هغه ازار و نو دی ورته وایي چې ما ازار نه دی کړی خو ده باندې خپله بیبي ګرانه وه د هغې په سر ماله سپېړه راکړله او چونکې زه د الله د دین طالب یم زه الله ته ګران ومه نو زما په سر الله پاک دله سپېړه ورکړه تاسو اندازه ولګوئ وروره والله عزیز ذو انتقام الله پاک غالب ذات دی او انتقام اخیستونکی دی نو یاد ساتئ دا به نه وي چې دا یو کمزوری مسلمان دی د ده څوک دی د ده خو مټ هم نشته د سره دولت هم نشته پراپرټي هم نشته جیداد هم نشته مونږ وی دا یو څیز هم نشته الله خو شته که نه الله شته که نشته چې الله شته او الله رونیوي نو د الله په ذات قسم که بیا تېنه خلاص شي نو مونږ او تاسو ته پکار دي بعضې خلک د نیکانو د مسلمانانو د اولیاو د بزرگانو د علماو د طلباو د مدرسې د مسجد هغه څیزونه چې دین سره وابسته او ریلیټډ څیزونه د هغې بې ادبي کوي بیا الله یې راونیسي او چې روی نیسي نو د هغه د خلاصي بیا هېڅ ذریعه نه وي نو مونږه ته دا سبق حاصل شو چې هر کار الله ته سپارل پکار دی هر یو کار الله پاک ته حواله کول پکار دی که ته وی چې د ظالم نه الله پاک پورا انتقام واخلی نو بیا الله ته وسپاره الہ العالمین ته وسپاره په خپله باندې بیا هسې مه کوه په خپله بیا منډې ترډې مه وهه چې کار دی الله ته وسپاره نو کله به الله ته سپاري چې کله ستا د الله په ذات باندې اعتماد وي د الله په ذات دې توکل وي د الله په ذات دې بروسه وي ګوره زمونږ ستاسو اکثر خلک د الله په ذات باندې اعتماد نه کوي توکل بروسه ډېره کمزورې ده حدیث پاک کې راځي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرم که چرته کې انسانانو په الله پاک باندې داسې توکل وکړو څنګه توکل اعتماد او بروسه چې مارغان په الله پاک باندې کوي نو د دې به د هیڅ څیز کمی نه وي الله پاک به ورته رزق رسوي تاسو مارغان کتلی دي که نه سهار وختي د خپلې جالې نه پاسي بس صرف معمولی شانتی دا الوتل دا هغی کسب دے باقی توکل اعتماد دا اللہ پا ذات باندے دے نے کارخانہ شتا نے پراپرٹی شتا نے جیداد شتا نے تجارت شتا نے دکان شتا نے فیکٹری شتا نہ بلسا نہ بلس یو سیزم نشتا لیکن چې کله ماښام راځي نو ججوره مکمل ډکي او ښه شاهي خوراک پې الله پاک کړي ځکه د رزق وعده الله کړي وما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها او ما مخکې هم درته ویلو څومره رزق چې ستا په قسمت کې وي او مخکې به تا ته میلاویږي ډېر خلک به تاسو کتلي د هغوی په قسمت کې مال او دولت نه وي بلکې د هغوی د بچو په قسمت کې نو دې را پیدا کوي جمع کوي دا صرف څوکیدار دی او چې کله مړ شو هر څه اولاد ته پاتې شو د ده په قسمت کې نو اولاد یې ورباندې مزې کوي ځان پې ده ستړی کړي شپه ورځ ده نی کتلي د کرنګې ګرمي یخني نی کتلي لګیی خو لیکن دا صرف څوکیدارو او بل مونږ او تاسو وایو دا مال دی یاد ساتئ حدیث پاک کی راضی مال هغه دی چې تا وخوړلو واده غوستلو او د الله په لار کې دی ولګولو بس باقی چې کم پاتې هغه ستانه دی ستا د وارثانو دی بهر حال په الله باندې اعتماد په الله باندې توکل ځکه قرآن کې الله فرمایي وتوکل علی الله
او بل ځای فرمایي فاذا عزمت فتوکل علی الله، کله چې تا اراده وکړه نو توکل علی الله کوه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې الله رب العزت فرمایي، الله پاک په خپل دا خبره کړې ده او فرمایلی دي چې کله په یو بنده باندې مصیبت نازل شي، پریشانی راشي او تکلیف راشي، نو الله پاک فرمایي چې دغه بنده زمانه پناه غواړي، زما طرف ته متوجی شي او زمانه مدد غواړي او سوال وکي، نو الله رب العزت فرمایي چې زه د هغه سوال د هغه د غوښتلو نه مخکې قبلومه، او چې کومه غوښتنه او سوال کړی وي نو هغه ورله پوره کوم. او بیا فرمایي څوک چې د مصیبت په وخت کې زما په ځای د مخلوق نه مرسته وغواړي، خپل حاجتونه او ضرورتونه د مخلوق مخې ته کیږدي، د مخلوق په وړاندې شکایتونه شروع کی، نو الله پاک فرمایي زه هغه ته د اسمان دروازې بندې کما او دعایم نه قبلوما. نو دې حدیث مبارکه باندې کومنګ او تاسو نظر واچو او سوچ او فکر ورته وکړو، نو په دې کې موت تا د دې خبرې دعوت دی چې مصیبت لري کوونکی ذات یو الله دی، تکلیف او پریشانی راوستونکی هم الله دی او لري کوونکی هم الله دی. او دا د قرآن فیصلم دا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اللہ رب العزت فرمائی کہ اللہ پاک تاستا سپریشانی در باندې راولی، تکلیف راشی، امتحان ازمائش و ابتلا راشی، نو اللہ پاک فرمائی چې دا زما د طرف نه را، او بیا فرمای فلا کاشف له الا هو، دغه پریشانی ختمون کې بل هیڅ څوک نشتا، صرف یو الله دی. دی وجنه یو بل حدیث کې راغلی دی، نبی علیہ الصلات والسلام فرمای چې کلا د الله پاک بندگان خپل ځان د الله مخلوق ته اسپاری، الله ته خپل مدد پورته کی، نو مونږ او تاسو به الله ته ځان سپارو، توکل به الله باندې کو، غوښتنه به د الله نه کو، آواز به یو الله ته کو، مدد به د الہ العالمین نه غواړو. مصیبت او تکلیف را باندې رالو نو فوراً به الله ته متوجی کیگو او الله نه به غواړو، الله پاک به زمونږ او ستاسو مشکلات اسانوي. بل دې حدیث نه معلومه شوه چې د الله د مخلوق نه به مرسته نه غواړي، د الله مخلوق تبا شکایتونه نه کې چیر دا تکلیف دے، دا مصیبت دے، دا دے نا، دا چې چارا وستی دی اغزات تا فریاد پکار دے، چاچے نازل کری دی اغزات تا متوجہ کے دل پکار دی، نو دا ټول تکلیفون با اللہ پاک بیالری کی. نو انسان باندے ہر رنگ تکلیف رازی، کل بدنی تکلیف وی، کل مانی وی مالی، کل جسمانی، دا قرنگی کل پا اولاد باندې تکلیف راشی، دل پی تکلیف رسیگی کن، کل دا سے فصل وغیرہ باندې شڑک او مصیبت راشی، نو پاغی سرم دتا تکلیف رسی،
بهر حال دغه ټولو تکالیفو باندې صبر او الله ته رجوع کول. بلکې یو انسان ته د چا د لاسه تکلیف ورسېده، تر دې پورې چې یو انسان ته د بل چا د لاس نه تکلیف ورسي، نو دې د سوکي دقه کس دی الله پاک ته حواله کی. چا چې ورته تکلیف ورسو، چا ور سره ظلم وکا، نو دقه ظالم دی الله ته حواله کی، ځکه چې الله جل جلاله ډیر غیرتی ذات دی. خامخا به د انسان مدد، امداد او نصرت کوي او ظالم ته سزا ورکوي. نو ما تا ته تعلیم داده که زما ستا وس رسیم، نو اق ظالم نه به انتقام ناخلو، داغه نه به بدل ناخلو، بلکې دق ظالم انسان بچاته اسپارو الله پاک تا، چاته به حواله کو الله پاک تا. نو الہ العالمین قرآن کی فرمائی ان بطش ربک لشدید، بشک نیول ستا د رب دا ډیر زیات سخت دی. نو کله چې الله پاک راونیسی، نو داغه د خلاصي بیا سبب نوی، دا هغه خلاصي بیا ډیره ګران او ډیره مشکله. موتا که تاریخ باندې نظر واچو، دغه رنګ د قرآن پاڼې وګورو، احادیث وګورو، څومره ظالمان چې په دنیا باندې تیر شوي دي، هغې ټولو ته الله پاک په دنیا کې سزا ورکړې. د نوح علیه السلام قوم وګوره، د ابراهیم خلیل الله علیه السلام د قوم خلق وګوره، د هغې زمانې ظالم بادشاه نمرود ته وګوره، د قرنګ د موسی علیه السلام قوم، دغه رنګ د فرعون چې کم قومو، فرعون ظالم ته وګوره، بیا حامان او شداد او قارون ته وګوره، دا ټول الله پاک نیست و نابود کا. دا حق ظلم بدل ته الله پاک په دنیا کې واخیست، آخرت کې خاصم تباہ و برباد دي. لہذا دا معاشره دا او د دنیا زندگی دا دی کې بعض خلق ظالمان وي، دا الله پاک بندگانو سره ظلم کوي، دا الله پاک نیکو بندگانو ته تکلیف رسی، ضرر رسی، کمزوری مسلمان له تکلیف رسی، پاغه باندې چې کم دی هغه خپل تیسمار خانی ښکاره کوي. نو یاد ساته دی مسلمان ته پکار دی چې دقه ظالم چاته حواله کی الله پاک ته. نو الله پاک چې کله راونیسی، یو زمو ستا سپیړه ده، یو زمو ستا شلک دی، یو زمو ستا مقابله ده، او یو د الله پاک وهل دی. قوت او طاقت به کم یو کی زیات وی، کم سړی چې الله وهي او ظالم انسان الله پاک نه پرېږدي، خامخا ورله سزا ورکوي، په دنیا کې هم آخرت کې هم ملاویږي. بهر حال چا چې ظلم در سره وکړه، الله ته فریاد وکړه، او دغه کس چې کم دی الله ته حواله کا، نو دې ته بیا مه خفه کېږه چې یاره ما دا دعا وکړله، سوال مې وکړو دا ولې قبول نشو. حضرت ابراهیم علیه السلام دعا کړې وه، ربنا وابعث فیهم رسولا منهم، یا الله زما په اولاد کې او د قرنګي په عربي خاندان کې یو پیغمبر پیدا کا. دا دعا یې کړې وه، او دغه دعا په برکت الله پاک بیا جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې پیدا کا. نو ابراهیم علیه السلام دعا وکړو، دغه دعا 3000 کال بعد الله پاک قبول کړی ده، 3000 سال بعد. دغه رنګ حضرت آدم علیه السلام دعا کړې وه، او هغه دعا 300 سال بعد قبول شوه. یاد ساتئ، ظالم انسان ته الله پاک سزا ورکوي، خو هغه مهلت ورکړی وي. بیا چې کله هغه وخت پوره شي، تاسو ګورئ ابو جهل، ابو لهب، دا غټ غټ کافران،
نبی علیہ السلام تے 14 کاله تکلیفونه رسوله 14 کاله خو کله چې الله راونیول په غزوه بدر کې نو څه انجام شو داسې حد ته ورسېده چې ټول وجودونه پړسېدلي وو چې لاس نه به دې نیوه نو لاس به تې وته او که خپې نه به دې نیوه راښکه به دې نو خپه به تې نه وتله دغه رنګې ابولهب باندې خوراکي دانې راووتې بدن کې چینجیو شو خپل اولاد ورله نږدې نه راتله داسې بدبویي تې روانه وه چې کله مړ شو نو بیا حبشي یو 3 غلامان راوسته هغې ورله کنده وکنسته او په لرګو باندې دیکې ورکې کندې ته یې وغورځولو خاورې پې ور واړوله